عبدالرحمن بابا فرمایي وی که قاصد یې د مقصود آواره کړه زیان او سود او هر چی درشي ستا په مخ کې واړه وګڼه بهبود هر چی دی سوا له خدایا واړه وګڼه نابود رضا وسپاره قضا ته مدام خوښ وسه خوشنود عبدالرحمن بابا وایي که چېرې ستا په زړه کې دا مقصد وي چې زه الله تعالی حاصل کړم نو ته د دنیا ګټه تاوان پرېږده د دنیا کارونه پرېږده او د الله تعالی حاصلولو دپاره خپل کوششونه شروع کا نو کله چې ته د الله تعالی کو حاصلولو کوشش کې د الله تعالی رضا حاصلې نو تا ته په مخ کې په لاره کې چې کم تکلیفونه مصیبتونه پیښیږي دا ټول ته په خپل حق کې فایدهمن وګڼه او د الله تعالی نه علاوه چې هر څه دي د دنیا د کائناتو دا هر څه ختمېدو واله دي کله چې ته الله تعالی حاصلول غواړې د الله تعالی رضا حاصلول غواړې نو ته خپل رضا الله تعالی باندې وسپاره او الله تعالی چې ستا په حق کې څه هم کوي ته په هغې باندې خوشحاله او مطمئن اوسه ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او د هغې وضاحت که دا ویډیو مو خوښه شوي وي لایک ورکړئ او که تاسو غواړئ چې آینده دپاره تاسو ته داسې ویډیوګانې ملو شي نو د دې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ اجازت غواړم د الله په امان